د حجاز کاروان د رڼا هغه کاروان چې د شاهانو د فرعوني شان او شوکت تر بار لاندې ځپل شوي انسانیت ته د ژوند او ازادۍ پیغام راوړ. پارس او روم یې په څپو کې یوړل، ډېر تور تمونه یې سپېدو کې یوړل. هغه بهیر هغه کاروان دې څه شو، هغه پرونی زرین دوران دې څه شو. د کسرا د امپراتورۍ د درباري توطیو او د غنو پیښو په زړه پورې تصویر. په دغه تاریخي داستان کې د اسلام هغه حقیقي انځور وړاندې شوی چې څنګه خپور شو او څنګه ولسونه جوپې راغلل او د دغه مبارک دین تر سیوري لاندې ژوند غوره وباله. یاد داستان هر دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اوریدل مه هېروئ. د حجاز کاروان د حماسو تمځای د هنر او ادبیاتو ادارې وړاندې کوي. د لوی بخونکي خدای پر سپېڅلې نامه د شریعت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو د حماسو تمځای خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو اورېدونکو په تېر خپرونه کې مو د حجاز کاروان ناول 9 برخه واورېده. په نننۍ خپرونه کې به راسره د تېرې برخې جالبې او لنډې صحنې او 10 برخه واورئ. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوس هم درځئ د تېرې برخې جالبې او لنډې صحنې اورو. د ایران اوسیدونکو ته په شام کې د رومیانو او مسلمانانو د منظم جنگ د پیل خبر نه وروسته دوهم مهم خبر دا و چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د عراق څخه د شام محاذ ته تللی دی. مثنی چې د دښمن د پرمختګ نه خبر شو له حیرت څخه راووت او بابل ته نږدې یې واړول. د مدین د قدرت خاوندانو د هیواد واک یې شهزادګۍ ته وسپاره او د اعلان یې وکړ چې د ایران د بخت ستوری د بدمرغیو له وریځو څخه وتلی دی. خو څو ورځې وروسته یې احساس کړ چې کمزوري شهزادګۍ د ایران د واکمنۍ بوج نشي اوچتولی، ځکه خو یې هغه لرې کړه او د امپراتورۍ ډېر هیله من را میدان ته شول او یو ځل بیا د دولت مشران د درباري دسیسو تل ته ولوېدل. د شادوخ له لرې کولو وروسته چې د تخت او تاج کوم دعواداران پیدا شول، په هغوی کې یوه شهزادګۍ ازرمدخت هم وه. لږ ځن وروسته درباریانو هم د بهمن د هوښیارۍ او موقع پیژندنې ستاینه کوله او خپلو کورونو ته روان شول. د لمر لوېدو په مهال شهزادګۍ ازرمدخت په خپله هستوګنځي کې له یوې دریڅې څخه د سیند ننداره کوله. نیمه شپه چې پرخزاد د مدین د امیرانو او شاهي کورنۍ له نورو غړیو سره د خبرو اترو وزګار شو، د خوب کوټې ته ننوت، نو د مېلمستون یوې خدمتګارې د ماړۍ د اورتون د پیشوا د راتلو خبر ورکړ. پران لږ په نرمه لهجه وویل: راځه ازر. او هغه هم چوپه خوله ورپسې روانه شوه. شاپورو وسلوالو سرتېرو ته هم اشاره وکړه او هغوی هم ولاړل. قدرمنو اورېدونکو، دا وې د تېرې برخې لنډې او جالبې صحنې. اوس هم درځئ 10 برخه اورو. شاپور څو شېبې پرخزاد ته په چوپه خوله کتل، بیا یې وویل: ته پوهېږې په ماړۍ کې دننه د ازرمدخت ساتنه زما لومړنی مسؤلیت دی، په داسې صورت کې چې هغه زما په مقابل کې د پاچاهۍ لپاره امیدواره هم ده، نو زما دغه ذمهواري نوره هم مهمه ده. که هغه ته څه ورپېښ شي نو د پاچاهۍ امیران به ما ونه بخي. دا له خپله هستوګنځي څخه راوتلې وه او تر ډېره وخته یې موږ لټون کاوه.
زه خوښ یم چې ته دې د کاکا د لورو دومره خیال ساتې، په داسې حال کې چې هغه د تخت د ترلاسه کولو لپاره ستا په مقابل کې ولاړه ده. شاپور ځواب ورکړ که چاپلوسو خدمتګارانو د دې په زړه کې د ملکي کېدو هیله را پیدا کړې ده، زه باید پرې خفه نه شم. دا څه نوې خبره نه ده. د شاهي ماړۍ د هرې وینځې په زړه کې د شهزادګۍ کېدو او د هرې شهزادګۍ په زړه کې د ملکي کېدو هیله وي. افسوس چې تا ته له دې سره د خبرو فرصت پیدا نه شو. کنه امکان لري کومه د هوښیارۍ خبره یې مغزو ته لوېدلې وای. پرخزاد له لږ سوچ وروسته وویل زه نه پوهېږم چې که ستا د کاکا د لور پر سر د ایران تاج کېښودل شي نو ستا سره به څه سلوک کوي. خو زه له تا نه دغه ژمنه اخلم چې که سبا ته واکمن شي دا به خپله دښمنه نه ګڼي. شاپور ځواب ورکړ که زه د ایران واکمن شم نو زما لومړنۍ هیله به دا وي چې ازر مې دښت ته یو داسې خاوند وګورم چې د هغې په قدر او قیمت پوهیږي او د هغه په ملګرتیا کې دا احساس نه کړي چې دا سره له دې چې د کسرا د کاکا لور وه د هغه درناوی او عزت څخه محرومه کړی شوه چې د یوې شهزادګۍ په حیث حق وه. پرخزاد د خپل زړه په درزا د راقبه کېدو هڅه وکړه. ویې ویل ته ډېر سخي یې او سخاوت د یوه ښه واکمن لومړنی شرط دی. شاپور د پرخزاد پر څېره یو معنادار نظر واچوه. ویې ویل زه داسې ګڼم چې تقدیر د خراسان والي یوازې د دې لپاره نه دی راستولی چې د ایران د واکمن پر سر تاج کېږدي، بلکې د دې لپاره یې هم راستولی دی چې ازر مې دښت ته د ژوند تکیه شي. که زما دا اټکل غلط نه وي نو د ایران د واکمنۍ له سمبالولو سره سم به زما لومړنی اعلان دا وي چې زما د کاکا لور د خراسان د والي د محل زینت کېدونکې ده. آیا زه دا هیله کولی شم چې که تا ته د ازرمېدوخت د ژوند د ملګرتیا بلنه درکړم نو انکار به نه کوې؟ ازرمېدوخت د حکومت کولو مینه لري او د پاچاهۍ د صدراعظم د مېرمنې په توګه د دې دغه مینه پوره کېدای شي. پرخزاد د مننې او احسانمندۍ تر احساساتو لاندې شو. ویې ویل ما ته تر دې بل لوی عزت څه کېدای شي؟ زه نه پوهېږم چې ستا په باب به د ازرمېدوخت نظر څه وي، خو پر دې مې باور دی چې د کسرا پر تخت له کېناستلو وروسته به د دې د راتلونکي په باب د پرېکړې بشپړ واک له ما سره وي. اوس ورځه ویده شه. پرخزاد په دواړو لاسونو خدای پاماني وکړه. ویې ویل زه تا ته دا ویل ضروري بولم چې زما دلته له ازرمېدوخت سره د لیدو تمه نه وه. شاپور وموسکل. زه خبر یم چې ته د اورتون پیشوا دلته راتلو ته چمتو کړې. د دې مطلب دا دی چې پیشوا ازرمېدوخت ما ته راواستوله. شاپور په خندا ځواب ورکړ ته نجومي ته په غوسه کېږه ما، هغه یوازې خپله ذمهواري ترسره کړه. آیا ته له هغه نه خفه نه یې؟ نه، بلکې هغه د انعام وړ ګڼم. که هغه دا خدمت پر غاړه نه وای اخیستی نو اوس به زموږ ملاقات هم نه و شوی. ستا مطلب دا دی چې ته د هغه په احوال دلته راغلی؟ هو، هغه له ازرمېدوخت سره ستا د ملاقات له بندوبست وروسته زه هم خبر کړم، خو دغه خبره به اوس له ازرمېدوخت څخه پټه وي، که نه د اورتون پیشوا به د سرو زرو له هغو کڅوړو څخه محروم شي چې دې ورته راستولې وه. تا ته دا څه معلومه شو چې نجومي له ازرمېدوخت څخه انعام اخیستی دی؟ شاپور مسکی شو. ځواب یې ورکړ ما هغه کڅوړه لیدلې وه او د هغې 2 چنده مې نجومي ته انعام ورکړ او زما په ګمان د دغه خدمت په مقابل کې به یې ته هم د انعام حقدار ګڼې. لږ ځنډ وروسته چې کله پرخزاد پر خپله بستره وغځېده پر هغو پیښو یې فکر کاوه. د ازرمېدوخت مختلف تصویرونه د ده په مغزو کې ګرځېدل او په 55 کلنۍ کې د ده وضع د هغه ماشوم په څېر و چې غېږه یې د لوبو د شیانو څخه ورډکه کړای شي. هغه چې څومره پر دې ترخه حقیقت پوهېده چې ازرمېدوخت هڅه وکړه چې دی تېر باسي، همدومره خوښ وه چې د شاپور پر سر د تاج له ایښودو سره به د ده مراد هم پوره شي. سبا ته سهاره د پاچاهۍ امیران د کسرا په دربار کې راټول شول. د هغه شاندارې ماړۍ د یوې لویې ګمبزې لاندې په یوه لوړ سټیج هغه زرین تخت و چې په زیاتو قیمتي جواهرو ښکلی شوی و. په یوه میز د کسرا تاج ایښی و او د تخت د پاسه د غمیو او جواهرو ډک چتر چې د تاج په بڼه جوړ شوی و پر یوه درانه زنځیر له چت سره پیوست و. د پاس سټیج څخه نیولې د پراخ تالار تر وروستۍ څنډې پورې ګرانبیه غالۍ هم پر غمیو او قیمتي دانو ښکلې شوې وې. دیوالونه په زرینو او اطلسي پردو پوښل شوې وه. پر دغو قالینو او پردو چې کوم نقشونه کښل شوې وه په لیدو یې د غرونو، خوړونو او ونو ګمان کېده.
د تخت ښي او کیڼ لوري ته د شاهي کورنۍ شهزادګان او شهزادګانې پر کرسیو ناست وه او تر سټیج لاندې د پاچاهۍ مشران د خپلو منصبونو په تناسب په لومړیو او وروستیو لوکو کې ناست وه. دا حاضرینو سترګې د تخت پر 2 امیدوارانو خښې وې. د تخت ښي لوري ته یوه کرسۍ تشه وه او له هغې سره پر 2مه کرسۍ شاپور ناست وه. کیڼ لوري ته په لومړی کرسۍ فران او په 2مه ازرمدخت ناستې وې. پرغزاد تالار ته راننوت او ټول د درناوي په دود ورته ودرېدل. هغه چې د سټیج لوري ته په لومړی زینه ګام کېښود نو ناڅاپه یې ازرمدخت ته وکتل. یوه شیبه ودرېد او بیا په بیړه وړاندې ولاړ او د شاپور تر څنګ کېناست. حاضرینو تر لږ ځنډه یو د بل سره ګونګوسی پیل کړ او یو بل ته یې کتل. پرغزاد له لږ ځنډ وروسته جګ شو ویې ویل: درنو حاضرینو، زه ستاسې مننه کوم چې د دغې لوی مسؤلیت وړ مو وبللم. بیا هم کله ما سره د دې احساس نه وی چې موږ د خپل تاریخ له ډېر نازک پړاو څخه تېرېږو او په اوسنیو حالاتو کې یوه عادي ګډوډي هم زموږ لپاره د بربادۍ دروازې خلاصولی شي، نو دغه ذمهواري به مې نه وای منلی. اوس زه د تخت د یوه دعودار ستاینه او د بل غندنه نه کوم. که دا ممکن وای چې پر یوه تخت 2 واکمن کېناستلی شي نو ما به اعلان کړی وای چې د ایران تخت لپاره شهزاده شاپور او شهزادګۍ ازرمدخت یو شان مناسب دی، خو ایران یوازې یو واکمن ته اړتیا لري. ځکه خو زه له تاسې نه یو ځل بیا غواړم چې وعده وکړئ چې زما پرېکړه به تاییدوئ. پرغزاد چې دومره وویل چوپ شو. حاضرو کسانو څو شیبې په چوپتیا یو بل ته کتل. بیا د امیران له لومړۍ لیکې څخه یو بوډا جګ شو او په لوړ غږ یې وویل: موږ پر خپلو مسؤلیتونو ښه پوهېږو، اوس تاسې خپل فرض ترسره کړئ. بیا بهمن جګ شو او ویې ویل: زه د دې مسؤلیت اخلم چې کوم کسان دلته حاضر دي ټول به ستا د پرېکړې تایید کوي. بیا نورو کسانو په وار سره په پرغزاد خپل اعتماد څرګند کړ. بیا پرغزاد شاپور ته لاس ونیو او وړاندې ولاړ، پر تخت یې کېناوه. له هغې وروسته مجوسي نجومي تاج راواخیست او د شاپور پر سر یې کېښود. پرغزاد جګ شو ویې ویل: ښاغلیو حاضرینو، ما خپل فرض ترسره کړ. اوس مې دا هیله ده چې شهزادګۍ ازرمدخت د ایران نوي ټولواک ته په مبارکۍ راوړاندې شي. ازرمدخت تر څو شیبو په حیرانۍ پرغزاد ته کتل. بیا یې خپل خفګان او اندېښنه تر مصنوعي مسکا لاندې پټه کړه. جګه شوه، ګنګسه غوندې وړاندې ولاړه. د شاپور لاس یې ښکل کړ. بیا بیرته شاته شو او په خپله کرسۍ کېناستله. تر هغې وروسته شهزادګۍ پوراندخت او د شاهي کورنۍ نور غړي او د هېواد امیران او پوځي سالاران په نوبت سره راغلل او د شاپور درناوی یې وکړ. خو شهزادګۍ ازرمدخت له خپل چاپېریال څخه ناخبره وه. هغې د زخمي ماره په څېر کله شاپور او کله پرغزاد ته کتل. کله چې دغه مراسم پای ته ورسېدل نو شاپور د دربار حاضرینو ته په خطاب کې وویل: زه هغه درانه مسؤلیتونه پیژنم چې په اوسنیو حالاتو کې د ایران واکمن ورسره مخ دی او د دغو سترو مسؤلیتونو د ترسره کولو لپاره زه یو هوښیار او تجربه کار وزیر ته ضرورت لرم. پرغزاد دا ثابته کړه چې موږ ته تر خراسان په مدین کې د خدمتونو ډېره اړتیا ده. ځکه خو زه د خپل وزیر ټاکم او د خراسان حکومت د زوی رستم ته سپارم. د مدین امیران او عام خلک باید دا احساس نه کړي چې موږ پر دوی یو پردی څوک مسلط کړی دی. زموږ هیله ده چې پرغزاد له شاهي کورنۍ سره پیوند کړو. ازرمدخت زموږ د کاکا لور ده. زه یې مننه کوم چې د ایران پر تخت زما د کېناستلو هرکلی یې وکړ او د ډېرې زیاتې لورین نه یې کار واخیست. اوس زه له دې څخه هیله کوم چې زموږ د وزیر د ژوند د ملګري په حیث د پاچاهۍ په چارو کې برخه واخلي. ځکه چې څومره موږ د پرغزاد خدمتونو ته اړ یو، همدومره به پرغزاد د خپلو مسؤلیتونو په سرته رسولو کې زموږ د کاکا د لور مرستې ته اړ وي. ازرمدخت ناڅاپه جګه شوه. د خفګان او غوسې نه یې ټول بدن لړزېده. غوښتل یې څه ووایي خو غږ یې له ستوني نه بهر راونوت. شاپور دې ته وکتل او ویې ویل: ازر کښېنه، ستا څه ویلو ته اړتیا نشته. تا چې د اور په مخ کې کوم تعهد کړی دی موږ به همغه پوره کوو. تا کوم داسې کار نه دی کړی چې د کسرا کورنۍ پرې وشرمېږي. ته پر دې ویاړ کولی شي چې ستا هدف د پاچاهۍ له خیر غوښتو پرته بل څه نه وه. اوس موږ امر کوو چې رعیت مو یوه اونۍ جشن ولمانځي. ازرمدخت بېسیکه پر کرسۍ کېناسته. شاپور جګ شو او د شا له دروازې څخه بهر ته ووت. فریبرز په خپله پراخ کوټه کې ناست او څه یې لیکل. زربخت کوټې ته ورننوت او له سلام وروسته په ادب ودرېده.
فریبرز بې له دې چې هغه ته ور وګوري په لاس یې کرسۍ ته اشاره وکړه او زربخت وړاندې پر یوه کرسۍ کېناست. فریبرز لږ ځنډ وروسته هغه ته پام ور واړوه. ویې ویل: زربخته، زه تا ته یو مهم مسؤلیت سپارم. ته پوهېږې تر یوې اونۍ پورې د پرخزاد او شهزادګۍ زرمېدخت واده کېدونکی دی او د مدین د امیرانو یو بانفوذه ډله پر دې خبره خوښ نه دي. صاحب، زما په ګمان په پوځ کې هم پر دې خبره خلک خوښ نه دي. ما داسې اوازې اورېدلې دي چې شاپور د تخت د ترلاسه کولو لپاره پرخزاد ته د زرمېدخت سره د واده وړاندیز کړی دی، خو زما په ګمان د شهزادګۍ هم پرې خوښه ده. ستا اټکل غلط دی. هغه په دې رشته بالکل خوښه نه ده او هغه امیران چې داسې احساسوي شاپور پرخزاد وزیر کړ د دوی حق یې تر پښو لاندې کړ. د دې له ناخوښۍ نه غواړي پوره ګټه واخلي. پرخزاد چې د شاپور په تخت کېنولو څومره د هوښیارۍ پرېکړه وکړه، هومره یې دا بې عقلي وښوده چې وزارت یې ومانه او له زرمېدخت سره واده کولو ته چمتو شو. د مخالفینو ته د مدین د خلکو راپارول په دې پلمه ګران نه دي چې د شهزادګۍ واده له شاهي کورنۍ څخه بهر وشو. زه غواړم چې د پرخزاد د ساتنې مسؤلیت تا ته وسپارم. پرون د له پاچا نه وغوښتل چې له خراسان څخه د پوځ څو ډلګیو ته مدین ته د راتلو اجازه ورکړي. پاچا زه د مشورې لپاره وربللی وم. ما هغه ته دا مشوره ورکړه چې که له خراسان څخه د پرخزاد لپاره پوځ راوغواړو نو د مخالفت به دلته نور هم زیات شي. که هغه ته دلته څه خطر وي زه یې د ساتنې ذمهواري اخلم، ځکه پاچا د هغه ساتنه ما ته وسپارله او زه دا ذمهواري تا ته سپارم. ظاهراً د دې خبرې هیڅ خطر نشته چې د مدین امیران یا د شاهي کورنۍ غړي د پرخزاد سره د برالا ټکر جرأت وکړي. بیا هم موږ باید تل ویښ او بیداره وو. په 2 ورځو کې به پرخزاد خپل نوي کور ته ولېږدېږي او تر څو پورې چې موږ د مدین له وضع څخه ډاډه شوي نه یو ته به له هغه سره اوسېږي. زرمېدخت له پاچا سره له توندو ناندریو وروسته له پرخزاد سره واده ته چمتو شوی ده، خو څوک دا نشي ویلی چې د هغې په زړه کې څه دي. امکان لري د پاچا سره له جنجال وروسته د دې خپلې غلطۍ ته پام شوی وي یا یې په پوره هوښیارۍ د خپل راتلونکي په باب فکر کړی وي او دا پریکړه یې کړې وي چې له تخت څخه د محرومېدو نه وروسته د پاچا د وزیر د میرمنې په توګه دا د شاهي کورنۍ له نورو غړو څخه ممتازه پاتې کېدای شي. خو دا هم کېدای شي چې دا د وضع له مجبورۍ دې ته چمتو شوی وي چې خپل غمونه او غصه د مسکا تر پردو لاندې پټه کړي او دا د خپل بدل د جذبې د تسکین لپاره د مناسب وخت په انتظار وي. د دې په رګونو کې ساساني وینه ده او زما باور دی چې که وضع لږه برابره شوه نو دا به د خپلو هیلو ترسره کېدو لپاره تر ټولو لوی خطر ته چمتو وویني. پرخزاد یو مضبوط سړی دی، خو د مدین امیران دغه خبره نشي زغملی چې یو ځواکمن سړی وزیر شي او د دوی پر ورمیږونو ورسپور شي. که زرمېدخت څه دسیسه ونه کړه هم هغوی به تر ډېرې مودې پورې آرام پاتې نشي. فریبرز دومره وویل او چوپ شو. بیا یې له میز څخه یو کاغذ اوچت کړ، زربخته یې ور وړاندې کړ. ویې ویل: دا د هغو کسانو لیست دی چې په تېرو څو کلونو کې تقریبا د هر واکمن پر خلاف په دسیسه کې برخه اخیستې ده. دغه نومونه یاد کړه او بیا دغه کاغذ وسوځوه. دغه کسان دي چې په دې ورځو کې د شاپور په ملاتړ ډېرې چغې وهي، خو که پرخزاد شهزادګۍ زرمېدخت پر تخت کېنولی وای نو همدې خلکو به د هغې د ملاتړ کوونکو په لومړي کتار کې د درېدو هڅه کوله. دوی باید په دې پوه نشي چې ته پرخزاد په څه خطر کې وینې. د زرمېدخت په باب هم باید د بدګمانۍ څه څرګندونه ونه کړې. ته دې پر سترګو وینه، پر غوږو اوره او په مغز دې فکر کوه، خو خوله دې قابو ساته. کله چې دغه خلک ستا په باب بې پروا شي نو زیات به واورېدی شي، زیات به ولیدی شي او ښه فکر به وکړی شي او چې کله مناسب وخت راغی نو ښه پرېکړه به وکولی شي. ستا سره باید یوازې 25 داسې کسان وي چې پر هوښیارۍ، وفادارۍ او زړورتیا اعتماد کولی شي. اوس تلای شي. زربخت جګ شو، سلام یې وکړ، خو چې کله دروازې لوري ته ولاړ نو فریبرز غږ پرې وکړ او ویې ویل: د شپې د سروش قاصد راغلی وه. هغه لیکلی دی چې یاسمین ستا خور ډېره یادوي او هغه عرب هلک هلته ښه خوښ دی. زربخت وپوښتل: په لیک کې نور څه لیکلي وه؟ فریبرز ځواب ورکړ: سروش لیکلی دی چې کله زما پوځ په جګړه کې برخه اخلي نو دغه کشری سرتیری به زما سره وي او د ایران ازمایل شوي سرتیری به د ده پر کارنامو ویاړي. زرمېدخت د خپل محل په یوه کوټه کې پر کرسۍ ناسته وه
ایوه وینځه چې د ویښتانو په ږمنځولو بوخته وه، بله یې مخې ته ولاړه وه او دې ته یې هنداره نیولې وه. یوه خدمتګاره کوټې ته ورننوته او ویې ویل: باداري، سیاوخش غواړي ستا په خدمت کې حاضر شي. زرمیدخت په لاس اشاره وکړه او وینځې بهر ته ووتلې. سیاوخش کوټې ته ورننوت. شهزادګۍ هغه ته کتل خو بیا ناڅاپه جدي شوه. ویې ویل: اوس ته باید ما ته په راتلو کې ډېر زیات پام وکړې. که د شاپور کوم جاسوس ته شک پیدا شو نو بیا به زه د یوې بندي په څیر شم. سیاوخش وړاندې ورغی او پر کټ کېناست. ویې ویل: شاپور ته معلومه ده چې د شاهي محلونو ساتونکی زما ماما دی او زه هغه ته دلته راځم. زرمیدخت وویل: فرض کړه چې شاپور او یا پوران ناڅاپي دې لوري ته مخه وکړي نو ته به هغوی پر دې قانع کړی شي چې زه د خپل ماما ځای ته تلم، په غلطۍ دلته راغلی یم. هغه مسکی شو. ویې ویل: ته غم مه کوه، د هغوی په لار کې پیرهداران درېدلي دي او که کوم یو له خپلې ماړۍ څخه راوځي او ستا د هستوګنځي په لور راشي ما ته به یې د وخت خبر راشي او زه به له دې ځایه د باغ په لاره د ماما د زوی کور ته بېلې ځنډه ولاړ شم. خو اوس د شاپور او پرغزاد ترمنځ ملاقات پیل شوی دی. تر څو دغه ملاقات پای ته ونه رسیږي د شاپور نوکران او یا جاسوسان به کوم بل لوري ته پام ونه کړي. زه د دې لپاره دلته راغلم چې درته ووایم د امیرانو او پوځي افسرانو نه زیاتره زموږ سره دي. هغوی پرغزاد ته د دې خبرې موقع نه ورکوي چې په مدین کې پښې ټینګې کړي. پوځ په دې خبره ډېر ناقرار دی چې پرغزاد موقع پیدا کړي څو خپل زوی رستم ته د لښکر د لوی سالار رتبې ورکولو هڅه وکړي او شاپور په یوه مسله کې هم د هغه ناخوښه کولو جرأت نه کوي. زرمیدخت وویل: د دې خبرو لپاره تا ته دلته د راتلو خطر منلو اړتیا نه وه. دا ماړی دننه هم داسې خلک شته ما ته د بهر په باب خبر راکوي. زه یوازې دا غواړم واورم چې هغه امیران او پوځي سرداران چې زما ملګري دي د بغاوت لپاره یې د بیرغ پورته کولو لپاره کومه ورځ غوره کړې ده. سیاوخش ځواب ورکړ: موږ ته به د بغاوت د بیرغ اوچتولو حاجت نه وي. زموږ په مخه کې یوازې دا خبره ده چې یو سهار کله د مدین اوسیدونکي له درنه خوبه راویښ شي نو دا خبر واوري چې د شهزادګۍ زرمیدخت یوه سرخندوی شاپور او پوران د هغې له مخې نه لرې کړل. زرمیدخت وخندل. ویې ویل: او د زرمیدخت د هغه سرخندوی نوم سیاوخش دی؟ هو، ما د دې کار ذمهواري اخیستې ده خو زما په مخې کې څو ستونزې دي. همدغه سبب دی چې زه ستا په خدمت کې حاضر شوم. ما ته له پرغزاد څخه ځان ژغورل ګران نه دي خو که د هغې وروسته د شاپور ساتونکی پوځ سمدستي ډګر ته راووځي نو ډېر لږ کسان به داسې وي چې ستا ملګرتیا به خوښه کړي. له بده مرغه د ساتونکي پوځ مشر د شاپور ډېر وفاداره دی. زرمیدخت وویل: زه فریبرز ډېر ښه پیژنم او زما باور دی چې که ته پرغزاد او شاپور له مخې لرې کړې دی به زما مخالفت ونه کړي. سیاوخش وویل: خو هغه یو داسې ځوان د پرغزاد د ساتنې لپاره ګمارلی دی چې زه یې خطرناک بولم. هغه څوک دی؟ زربخت نومیږي. ته له هغه نه ویرېږي؟ سیاوخش وارخطا غوندې شو. ځواب یې ورکړ: زه د ایران د راتلونکې ملکې نه پرته له چا څخه نه ویرېږم. ما غوښتل یوازې دا درته ووایم چې فریبرز د ساتونکي ډلې تر ټولو غوره سپاهیان د پرغزاد د نوي هستوګنځي ته راستولي دي او د هغوی افسر زربخت دی. زه پوهیږم چې که فریبرز د پرغزاد په باب د څه خطر احساس نه کولای نو د خپل پوځ غوره او وفادار افسر به یې له قرارګاه څخه د ده د ساتنې لپاره نه و راستولی. په عادي وضع کې دا کار باید عادي سرتیرو ته سپارل شوی وای. زرمیدخت وویل: زه نه پوهیږم چې په دې کې د پریشانۍ خبره څه ده. په اوسنیو حالاتو کې یو معمولي عقل خاوند هم پر دې پوهیږي چې د مدین اوسیدونکي د پرغزاد پر ټاکل کېدو خوښ نه دي او دې خبر هغوی نور هم پریشانه کړي دي چې شاپور زما سره د واده تمه ورکړه او تخت یې ترلاسه کړ. ځکه خو د پرغزاد د ساتنې لپاره چې کوم بندوبست کېږي هغه ماته له اټکل څخه لرې نه دی. که شاپور دغه کار فریبرز ته سپارلی وي نو هغه به د خپلې ذمهوارۍ د سرته رسولو لپاره خامخا داسې کسان غوره کړي وي چې په وفادارۍ او فرض پیژندلو کې یې پرې اعتماد وي. سیاوخش ځواب ورکړ: شهزادګۍ، زه پریشانه نه یم خو ته پر دې باید خبره وي چې زموږ د لارې پر سر کومې ستونزې دي او د هغوی په وړاندې څه ډول تدبیرونه باید ونیول شي. ما لومړۍ ورځ دا اندېښنه ښکاره کړه چې که ساتونکی پوځ پر وخت وخوځېده نو زموږ جوړه کړې لوبه به ګډه وډه شي. اوس چې فریبرز د پرغزاد د ساتنې لپاره زربخت ته مسؤلیت وسپاره ثابته شو چې زما اندېښنه بې ځایه نه وه.
د پاچا د ساتونکي پوځ د ځینو سرتیرو او افسرانو نظر چې ما ځان ته معلوم کړ په هغوی کې زیاتره د زربخت پر اشاره سر ورکولو ته تیار دي او ترڅو دغه ځوان چې فریبرز د خپل پلار په شان ګڼي په مدین کې وي د فریبرز پر خلاف کومه دسیسه بریالی کېدای نشي که هغه د شاپور او یا فرخزاد په باب کوم خطر احساس کړ نه یوازې د زربخت د خبرولو اړتیا به وویني چې هغه به په یوه ساعت کې دننه د ساتونکي پوځ ټول ګروپونه له قرارګاه څخه ښار او شاهي ماړیو ته رابلي. شهزادګۍ وویل آیا دا نشي کېدای چې له شاپور او فرخزاد څخه د مخه موږ فریبرز له خپلې مخې لرې کړو؟ دا ګرانه نه ده. موږ فریبرز هر وخت وژلی شو. د هغه په کور کې له څو شخصي نوکرانو څخه پرته کوم بل پیرهدار نشته. بیا د دې کار لپاره د دفتر له کوم کس څخه هم کار اخیستی شو، خو له هغه وروسته به موږ له زربخت سره لاس او ګریوان کیږو چې د ساتونکي پوځ تجربه کار سرتیري به هم ورسره ملګري وي. د ایران د نورو پوځونو څخه زه هیڅ اندېښنه نه لرم. که ته د شاپور او څو نورو کسانو مړي تر پښو لاندې کړې او تخت ته ورسېږي نو دوی به هیڅ پریشانه نه وي، بلکې د دوی زیاتره به په دې انقلاب کې د فرخزاد نه د ژغورل کېدو په سبب خوښ وي. خو اوسنۍ وضع د کورنۍ جګړې لپاره مناسبه نه ده. د دې نتیجه به دا وي چې کوم ځواکمنه پوځي افسر به د تاج او تخت د دعوادار په توګه میدان ته راووځي او موږ به وازې خولې پاتې شو، ځکه خو موږ باید خپل ټول عملیات له پایله تر پایه په لنډ وخت کې بشپړ کړو. قدرمنو اوریدونکو، دا و د حجاز کاروان ناول 13مه برخه چې ما زړګي زهرمل د خپل همکار روزت الله مومند په همکارۍ ستاسې په درانه چوپاړ کې وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې چې ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی الله جل جلاله سپارو. آباد اوسئ، په دعاو کې مو یاد ساتئ. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د راتلونکې برخې جالبې صحنې را سره واورئ. زرمدوخت وویل زه غواړم پر دې وپوهېږم چې اوس به هغه چیرته وي. زما په ګمان به هغه اوس د فرخزاد په ماړۍ کې وي. زربخت د سیند پر بله غاړه د فرخزاد د ماړۍ په یوه کوټه کې په درنه خوب ویده و. یو سپاهي په منډه ورغی او د هغه مټ یې وڅانډه. هغه پر لټ واوښت، سترګې یې وغړولې او بیا په بیړه کېناست. سپاهي ورته وویل وبخئ صاحب، ما هغې ته ډېر وویل چې دی تر اوسه بیده دی او د شپې مهال د خوب فرصت نه مومي، خو زربخت د هغې خبره ور غوڅه کړه. ویې ویل لوی وزیر بیرته راغلی دی؟ نه صاحب، هغه نه دی راغلی. شهزادګۍ زرمدوخت راغلی ده. شهزادګۍ وویل زه یوازې د دې ماړۍ د لیدو لپاره نه وم راغلی. اصل هدف مې دا و چې دا راته معلوم شي چې هغه سړی په دې ماړۍ کې څومره خوندي دی چې زما د ژوند ملګری کېدونکی دی. فرخزاد ماسپښین مهاله بیرته راستون شو. کله چې هغه د پاسني پوړو زینې ته ورنږدې شو نو زربخت وویل صاحب، سهار شهزادګۍ زرمدوخت دلته تشریف راوړی و. د فرخزاد پر خپلو غوږونو باور رانغی او ویې ویل زرمدوخت؟ له لمر لیدو نه یو ساعت مخکې شهزادګۍ زرمدوخت د فرخزاد لخوا وراستولې امیل او ګوته اچولی و. لږ ځن وروسته چې شهزادګۍ بیرته راغله په لاس کې یو خنجر و چې موټی یې په غمیو ښکلی شوی و. دا یې جګ شو ودرېد. شهزادګۍ خنجر ور وړاندې کړو. ویې ویل د فرخزاد لومړی تخبه راوړونکی باید زما له کوره تش لاس ستون نشي. د حجاز کاروان د رڼا هغه کاروان چې د شاهانو د فرعوني شان او شوکت تر بار لاندې ځپل شوي انسانیت ته د ژوند د آزادۍ پیغام راوړ. پارس او روم یې په څپو کې یوړل، ډېر تور تمونه یې سپېدو کې یوړل. هغه بهیر هغه کاروان دې څه شو، هغه پرونی زرین دوران دې څه شو. د کسرا د امپراتورۍ د درباري توطیو او د ګڼو پیښو په زړه پورې تصویر. په دغه تاریخي داستان کې د اسلام هغه حقیقي انځور وړاندې شوی چې څنګه خپور شو او څنګه ولسونه جوپې جوپې راغلل او د دغه مبارک دین تر سیوري لاندې ژوند غوره وباله.
یاد داستان هر دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه د شپې له 10:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اوریدل مه هیروئ. د حجاز کاروان